السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی یم او تاسو زده کوئ مایکروسافټ ایکسل. په دې لیسن کې به زده کوو چې د ایوریج او ایوریج ای ترمنځ څه توپیر دی، خو د ټولو نه مخکې ایوریج باندې لږې خبرې کوو. ایوریج یا اوسط، ګورئ دې ځای کې ما سره یو ټیبل دی، په دې ځای کې ما سره مانثس دي او په دې ځای کې ما سره سیل اماونټ دی. مطلب دا ما سره 12 میاشتې دي او په هره میاشت کې دلته د هرې میاشتې په آخره کې چې څومره خرڅلاو شوی دی ما دلته لیکلی دي. دا یوه نمونه ده. او دې ځای کې تاسو د اګست میاشت کې وګورئ، ما پکې هالیډې لیکلی، مطلب دا دی چې په دې میاشت کې خرڅلاو نه دی شوی او موږ رخصتي کړې ده. نو ځکه د دې اوسط معلومومه، نو منولي خو موږ داسې کوو چې دا چې کوم ټوټل اماونټس دي دا به جمع کوو او په دې د دې دا ټوټل مطلب دا کوم میاشت چې دی موږ سره چې څومره نمبر راځي په هغه باندې تقسیموو. یا به بله اصطلاح د دې خرڅلاو مجموعه به راواخلو او تقسیم په میاشتو به یې کړو، نو موږ سره به د ده ایوریج معلوم شي. زه دلته منولي کومه، راځئ لومړی دا ټول دغه زه جمع کومه، ټول سیل اماونټ زه جمع کومه، نو مساوي SUM قوس شروع او دا به زه ټول جمع کوم. کیبورډ نه به انټر پریس کړم، ما سره ولې ایرر راغی، زه به دا لږ چک کړم. مساوي اسخه دا ام په ځای ما ان لیکلی دی، نو دا ما سره جمع شو دلته او تقسیم به یې په میاشتو کړم. نو بیا زه راځم مساوي پریس کوم، زه ورته یم چې دا ما سره تقسیم کا په 12 میاشتو باندې، نو 1225 ما سره جواب راغی. دا ایوریج ما راویسته، اوسط مې راویسته. خو که دغه اوسط زه دلته فرموله یې وسکم، مساوي لیکم ایوریج او بیا قوس شروع کوم او دا ټول انتخابوم او د کیبورډ نه انټر پریس. ګورئ د دې دواړو جواب ترمنځ دلته توپیر راغی. 13.14.14 او چې ما کوم منولو که نه دا 1215 فرق راغی. پکې فرق نه باید راغلی وی، خو دلته کې تاسو ته څنګه چې ما په سټارټ کې ویل چې موږ د ایوریج او ایوریج ای ترمنځ توپیر ګورو، چې د ایوریج او ایوریج ای ترمنځ څه توپیر دی. نو دلته موږ عملاً کار کوو، تاسو کوم داسې یو ټیبل جوړ کړئ او عملاً یې وګورئ او تاسو ته معلومات وشي چې څه فرق دی پکې. ګورئ دلته کې ما سره دا ایوریج دی ټیکس یې نه دی کنسیډر کړی، دا ټول ما سره 12 میاشتې دی په 11 میاشتو باندې تقسیم کړی دی. ګوره دلته که زه 11 ولیکم نو دا جواب او دا جواب ما سره یو راغی. خلاصه د خبرې دا شوه چې ایوریج کې ټیکس نه کنسیډر کېږي، ایوریج ټیکس نه کنسیډر کوي. دا ما سره 12 میاشتې دي، دی دلته ایوریج فرموله چې کله ما اپلای کړه نو دوی په 11 میاشتو باندې تقسیم کړی دی. دا به زه بیرته 12 کړم. راځئ دې ځای کې زه ایوریج ای فرموله یوز کوم، مساوي ایوریج ای قوس شروع دا ټول انتخاب او د کیبورډ نه انټر پریس. 1215 دا جواب او دا جواب ما سره سیم ده. نو مطلب د خبرې دا دی چې په ایوریج کې چې کوم هغه موږ سره ټیکس نه کنسیډر کوي او په ایوریج ای کې موږ سره ټیکس کنسیډر کوي.